دا د ګل زمان دم زو بار بار توهین کوي دا د کلیسا مزدور بار بار توهین کوي حدیث نه متخته په حدیث باندې فوکس کوي هغه حدیث معلوم کوي قضاوت کړی چې ته یو خبيث غلام شکنزلمار مقدساتو ته توهین کوونکی نن دلته په حدیث فوکس وکړه ټوله دنیا دې پېژني ته منفوره ته به بیا یو ورځ خپل مخ په څاپېړو وهې او ټول ارمیشنانو ته ټول د جمهوریت پلویانو ته چیلنج ده راسئ جمهوریت په اسلام کې ثابت کړئ دا د ګل زمان دم زو بار بار توهین کوي دا د کلیسا مزدور بار بار توهین کوي حدیث نه متخته په حدیث باندې فوکس کوي هغه حدیث معلوم کوي د کلیسا مزدوره سوسیال خوره زه هغه وخت د ښځو او د نر حقوقي مساوي منم چې کله تا بچی راوړه چې کله تا ته لنګ سو لنګون دې وکړه د ښځو او د نر حقوق منم لنګون به کوې بیا د ښځو او د نر حقوق منم ګوره قاري صاحب تاته ما وایي چې ګوره مایک مه بندوه زه درته وایم انسانیت زده که د موږ مبارز ملګرو ته به توهین نه کوې هېڅ چا ته د توهین حق نه لرې دا د موږ سرې کرښې دي هېڅوک حق نه لري وروره زه تا منم نه ته ولې راغځې خلاف خبره مبين صاحب تاسو خیر دی حوصله وکړئ قاري صاحب خوستی ډېره بخښنه غواړم تاسو په دې ګوره قاري صاحب لږه توجه وکړئ قاري صاحب ګوره دا مایک مه بندوه ده ته وایي ده ته وایي چې دا مایک د دم زو د سړي بچی به چې د ګل زمان تبلچیزو سم به غږېږې سم ته د ډم زوی وایي خو زه هم تا ته د نغمې زوی ویلسم ته او سم به غږېږې زه دې خوله در باندې ماتوم کته کومه دی ته حدیث باندې فوکس وکړه په دې حدیث باندې دلته سپیناوی پکار ده قاري صاحب ګوره خوستی تاسو قاري حدیث باندې ښه قاري صاحب موږ تاسې اوله کې دا فیصله کړې وه چې مایک به نه بندوي ما به لاندې نه نه هېڅ فیصله موږ نه ده کړې قاري ته به توهین کوې زه به درته ګورم غوښتنه دا ده چې دله حدیث نه جمهوریت ثابت کړی او راوړی د حدیث د باب د بیعت نه ده حدیث نه اوس ګوره بس حدیث باندې فوکس وکړه ګورې لیدونکو ټولو لیدونکو ته به قضاوت پرېږدو وخت نشته چې ته کمپاین وکړې ته به د حدیث باندې فوکس کوې حدیث باندې او لکه سپی دې کته کومه چې توهین وکړي لکه سپی دې کته کومه هډوکی دې هم خوله کې در کوم ته ټولو باندې سترګې برګې تا افلاطونه سوسیال خوره په نیمه باندې اروپا ته تللی وې له ګل خان سره ته شرمېږې تا هر چا سره غدر کړی خاین یې ته د اروپا دیموکراسي په ما منې ته د غرب جمهوریت په ما باندې منې دا لغړه دیموکراسي نه موږ استفراق لرو نه منو موږ شرعي نظام غواړو د ده لپاره م قربانۍ ورکړي دي سم به غږېږه حوصله به مې نه ختمه نوره سم به غږېږه ته د غرب دیموکراسي په ما پلی کې قاري صاحب ګوره موږ تاسې دا وویلې چې وروره نه به مایک بندوي او نه بندونه در باندې چې توهین کوې اول وار نه ګورې تا ته ما وویل چې د ملګرو توهین یې سپکوئ مه کوئ 50 وارې د توهین وکړه تا ته څوک وغږېږي تخت و تاج کې زبیر د ما استاز ده من حیث د ما استاز ده توهین یې په هېڅ صورت نسم منلی ما ته چې هر څه وایه زبیر ته به نه وایه والله سر په طلاقه د ځوړند کې سړی مبين صاحب زبیر د ما استاز ده مبين صاحب حوصله وکړه قاري صاحب زبیر هغه څوک ده چې د موږ غږونه تر نړۍ پورې رسولي دي قاري صاحب دا حدیث ما په مخ کې پروت دی دغه اوس دا اوس به زه لولم تاسو لږ په ده باندې ښه فوکس وکړئ نو دی خپله به دغه حدیث کې راځي قضاوت یې کړی ده چې ته یو خبیث غلام شکنزلمار مقدساتو ته توهین کوونکی نن دلته په حدیث فوکس وکړه ټوله دنیا دې پېژني ته منفوره ته به بیا یو ورځ خپل مخ په څاپېړو وهې ته به مخ په څاپېړو وهې قاري صاحب ګورې دغه جمهوریت په بالله چې د قاري صاحب د اطاعت مسله نه وای د ما مشر نه وای ما به نن تا سره کتلی خو په کامل احترام چې زه قاري صاحب ته لرم ډېر زیات حوصله مې درته وکړه سم غږېږه سم په حدیث باندې وغږېږه چې د ده احترام نه وای په بالله که دې په لایف کې رانه یوه خبره کړی وای چې د ده احترام نه وای ګوره قاري صاحب تاسې لږ صبر وکړئ زه دغه حدیث تاسو ته ووایم دا د حدیث نه ستاسې استدلال چې تاسې د حدیث نه په جمهوریت استدلال کوئ ګورئ قاري صاحب زه 2 دقیقې حق نه لرم تاسې حق لرئ ګورئ قاري صاحب تاسې حق لرئ خو تاسې لطفا 2 دقیقې ما پرېږده 9000 کسان موږ ګوري 9000 کسان به دا قضاوت کوي چې زه قاري سعید نه کله جمهوریت باره کې بحث کوم او قاري سعید پکې رابند کړم او قابل یو خوا خوله راچوي زبیر له بلې خوا رااچوي مبین له بلې خوا اچوي ولس به دا قضاوت کوي چې ورور دوی څه مبین صاحب مایک کاټو مبین صاحب مایک دې بند دی
خوله تا چې خوله د پلار ګلزمان ډمه چې لوچکه د جمهوریت طرفداره عیش او عیاشه د فاحشه خانې لابي کوونکیه ته به یو ورځ بیا مخ په څاپېړ وهې نه دا ته چې دا کوم خلکو د امریکا مزدوري کړې ده تاسو ټول به مخ په څاپېړ وهئ موږ به ننداره کوو او دلته به چاته نه وایي چې خوله تا چې سپیان تاسو یاستئ مقدساتو ته توهین تاسو کړی د قرآن او د حدیث په نامه خلک تاسو غلط کړي نن راسه په قرآن او په حدیث وغږېږه ما ځکه درته وخت درکړی ده چې قاري صاحب سره ته وغږېږې ته بار بار تښتېدلی ته 3 کاله تا ته قاري سعید چینل درکړی و ته ورک وې ما د تا لایف لیدلی و چې تا یې له مېلمانه مې راغله دا راغله او هغه راغله کونه دې کاږله نن چې ګیرې په هېڅ طریقه باندې تښتېدلی نه سې او ټول ارګنشنان ته ټول د جمهوریت پلویانو ته چې نن ده راسئ جمهوریت په اسلام کې ثابت کړئ هغه جمهوریت چې د ما عزت اخلي هغه جمهوریت چې د ما د خویندو لمنې پورته کوي هغه جمهوریت او دیموکراسي چې د ما غږ یې خاموشه کړی هغه جمهوریت چې بچي په